أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شپږ درشم نمبر 1 د سورې جاثیه د سورۃ د دویم باب دی دویشم آیت نه را پدې خو چې بده کې څنګه الله عقلی درېل د الله ر توحید ذکر کړو چې دی والله اطاعت وکړ دی وجدا شي کارونه څنګه الله کړی دي اسمنونه دي غرونه وغيرها بیرته کې پاک انسانانو باندې شغله قیامت نه منکر دي ډېر انسانانو عقیده لري چې قیامت نشته او الله مخله ودرل د اشد دروغ د داخله کې وای او کچر د حق او یقیني موضوع نو زمنګ ابلارو نکل تاسو را ژوندې کوي رب العالمین ویلي چې دا غوې د ژوند مسائل زمون سره و دا غوې د مرګ او دوباره ژوند مسله مون سره ده دغه زمونږ الله ډېر ضرور دی بیر قیامت حالات ذکر کې دوه قسم انسانان بعض خلک باغ د قران او سنت برابر عمل په دنیا کې وکړي نو التب الله رحمت کې دوی داخل کی او بعض انسانان چې د الله او د الله رسول مقابله کړي زمونږ الله فرمایي دا مجرمین دي او جهنم له ودانل شي او دوه علتونه د جهنم د تګ ذکر کړي یو قران او سنت پورې ټوکی ملنډي او بل د دنیا په دی ژوند باندې مستی کول د اندازې له مشتري شدل چې د الله او د الله رسول مخالفت نن شپږ د شنبهرات کې زمونږ الله د مخکې دلیل نتیجه بیان یا غدا چې دا کارونه زمونږ الله کړی دي نو ای خلکو فلله الحمد دق الله الحمدونه بکار دي د دې الله حمدونه ویل بکار دي حمد الله لده یو چې د حمد د چې اسمنه او زمکه زمونږ الله پیدا کړی د څومره مخلوقات چې د الله پیدا کړی د لویانه ټول زمونږ الله له ثابت دي او د الله ډیر زور اور دی او ډیر حکمتونه والده دشمنان براګیر کې خوشی کله نه ګری بده کې د الله حکمت دی مؤمنان له تسلی او دشمنان له یرا رب تم دایت مخکې سره ده پنځه د شنبهرات کې ویلي اتخذتم آیات الله تاسو د الله یذونه اسه غب شپ جوړ کړی دی ورته دغه کې چې الله خپل ځان توصیف کوي فلله الحمد ای خلق خاص الله له د کمال صفاتونه دي قران کریم چې کله انسان مطالعه کې تقریبا د حمد درې سره خرج موږ الله استعمال کړی دی او کم یو شی چې بار بار استعماليږي نو عمر ابن الخطاب فرمایي دا دلیل دی خبرې چې دې سره دا غچا مینه محبت زموږ د الله رحمدونو سره ډیره مینه محبت دی چې داخله د الله حمدونه بیان کی حمد به ویل شي صلاح اجه به سر لږ زره ځم په یو د دې بازه فضایل هو الثناء على الجميل د یو چا خاصه صفاتونه کول علی جهه التعظیم او په دین نیت باندې چې د قزات ډیر لوی دی څه مطلب موږ د الله صفاتونه بیانو دا غسنګانې بیانو دغه وجه دار چې د اسمنګ الله لوی دی لوی او څوک چې لوی دغه توصیف وکړ دی به دوی شي هر وخت دغه تشکیره وکړ ده دویم قرباش علماء دا ذکر کړی چې الاخبار عن محاسن المحموده ته چې د چا توصیف کوي داغه د خو بیان او خلکو له اطلاع ورکول چې ای خلکو زمونږ الله کې دقه کمال لې زمونږ الله دومره لوی دی زمونږ الله داسې ذات دی چې د خلکو په ځړ کې د الله عظمت بالکل د وردن نشي زیونی شي قرار تاسو ګرځي انسان حق پرستی او باطل پرستی معلومه وي هغه د خبره معلومه کوي که یو سړي زلیری چې د الله عظمت بیانول او د خلکو په دماغو د ځلونه کې د الله عظمت وردان نه کوي چې دق الله لوی دی او دق الله لوی دی د الله نه وخت په کار ده پوهه شبدې چې دا حق فرض سره دی او په بل تر باندې ستاسو دماغ او سوچ اړول چیرې پلانیم څنګه د الله نه کم نه دی دیم برخدار دی دلم برخه ور کړی دا داسې چې عادي غو نشي نه دی نو پوهه چې دا سره د زړه مرزي دی اصل کې خلکو له قران او سنت پیش کوي بل رړه کې ور داخله د الله نه بل طرف باندې اړي در محمد رسول الله او صحابونه خلاف دعوت دي در رسول الله ملګری نشه خلکو بشر وخت ته پوښتنه چې مقصد هم سره محمد رسول الله نه راغلي اسما د خو له ویل نخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد بندگان د بندگانو د بندګین اخلاصو او یو رب العالمین لپریدو
تکلیف کې را مدد شي ویلې شي بزایو الله لري ویلې شي رکوع سجده کېږي لکه انسان له مناسب نه ده ژوندۍ مړي له مناسب نه ده بلکې دا رکوع کېږي او دا سجده کېږي د یو الله له وشي نظر نیاز او منښت کېږي هغه واجب یو الله په نامه باندې د زړه کې چې سره مینه ساتل کېږي چې داس موږ حاجت روا دي او مشکل کوشات دي په موږ باندې علم دی هغه د قسم د لوی الله دي ته ویلې شي توحید او دي له ویلې شي د الله بندگی او کته دا وای چې ټیک د زمونږ الله دا مسله کوي خو ګوره دا بل نه دی د پناه باندې مې ولسم وکي زمونږ الله کدا کار کوي دی بل پناه باندې مس قرباني او مال صبح کول پکار دی دیو جن شیخ اخوند درویزه صاحب لیکلي دی کتاب کې تذکرۃ الابرار 252 نمبر صفحه وړاندې رسا وکله چې وسړی یو دربار له سروي وی شو د الله په نامه ذبح کی وی دا شی مردار دی سړی مرتد دی بری سړی خزه طلاق کړه دا څومره خطرناکه خبره ده قربانی شي کیږي وینه چې تویږي عبادت چې وی چې هر عبادت دی کاغه د انسان د جبی سره یو کاغه د زړه سره او کاغه د مال سره کداغه د بدن سره او کاغه د تندي سره او کاغه د سر سره دا اکی واځ رب العالمین لګیږي ځکه دا الله چې دا غزمن الله دی هغه ډیر لوی الله دی مخلوق د حق نه لري چې موږ دغه په دربار کې رکوع کو سجده وکړو باج دربارونو کې دا کاری یا باج وخت کې انسان یې سره د بسلوري ورجو بسلوري دروځي لکه دا کم دین دی د دین د اسلام نه دی او نه دی د دین ویلې شو وجه دا رسول الله د ملګری ویل یا رسول الله موږ چې کله یو بل سره سړی مشي کوو انحنا کوو دا سره کته کول کو کنه قال الله د الله نبی ویل نه سر چې تاسو کله کته کوي بس یو الله له زموږ رکوع زموږ سجده یو الله له ځکه د الله زموږ معبود دی او دریم یو تفسیر عالم دا کړی دی و الاغتراف للمحمود و ته چې چا توصیف کوي اغلب اقرار کوي د کمال په صفاتونو باندې الله زموږ محمود دی موږ دغه حمدون او موږ رب العالمین مبارک اقرار کو به خبره باندې شي خلکو زموږ الله ګور ډیر لوی دغه د ارچا مشکل حل کین یو واجب الله نه وغواړي دغه الله له وجه توجه کوي د الله له ورو ګرځي بل تفسیر علماء دام ذکر کړی وي الثناء عليه بالفضيله د بهتري صفاتونه رب العالمین له ثابت ول ترڅو پورې د انسانانو په دماغ کې دا خبره پیدا شي چې زما د بچي مشکل له او کزما د مرض مشکل له او کزما د فقر مشکل له دې حل کول ول عزت اکی واځي الله دا په هغه وخت کې چې انسان قران لکینی قران کریم چې کوم انسان نه چې د قران اول نه ول اخر پورې دغه خبره ده چې موږ په دې زړه کې اوس موږ په دماغ کې د لوی الله عظمت را دنه کوي عقیدم درستی او د محمد رسول الله په حدیث کې دا کمال له شغه به موږ د عمل په طرف باندې رواني عمل وکي څنګه عمل وکي په دې طریقه وبدي د شي ونور چې فلله الشکر فلله الحمد یو وجدان چې څنګه الله په دې حمل باندې زیات خوشالي چې څو حمدونه د الله بیانې په دې باندې الله خوشالي کی دویمه وجدان چې فلله الحمد منغه ویلې صفاتونه د کمال چې کله من الله له ثابت کړنو الله رب العزت د هر قسمه نقصان نه پاک دی څه مطلب زمونږ الله شرط مشاور له ضرورت نه لري زمونږ الله رشانه متاثر کیږي یریږي نه زمونږ الله رشانه مرعوب کیږي نه زمونږ په الله باندې شرط لوګن راځي زمونږ الله باندې شرط خوب ناراضي زمونږ په الله باندې شرط فرقاري و غیره ناراضي د کمال صفاتونه رب العالمین له ثابتول او د نقصان صفاتونه د الله نه لري کول دي ته ویل شي حمد بس دې باندې ارسله اوس پويږي هغه په دې طریقه باندې چې د رکوع سجده کیږي د یو الله له وجه وجه سره چې هغه پورا ذات دی بچی چې غوښتل کیږي هغه د یو الله نه دی او غوښتل شي حکومت چې غوښتل کیږي د یو الله نه عزت چې غوښتل کیږي د یو الله نه د ټول مخلوقاتونه کاغه مړي او کاغه ژوندۍ انسانان د جنت او ملائکه د بس دماغ کټ کول یوازې رب العالمین له متوجي کول دا حمد الله فلله الحمد زمونږ الله له حمدونه دي یو روایت کې چې عمر رضی الله عنه ملګرو له ویلي وی الله رب العزت سبحان الله موږ له خودلې لا اله الا الله موږ له خودلې الله اکبر دې موږ له خودلې خدا حمد بد سمانا علي سے ورته ویلې کلمتون دا د شیو کلمه ده چې زمون الله د خپل ځان د لپاره خوخه کړي ده حمد سمانا هغه کلمه چې باغی باندې زمون الله خوشاليږي نو کله چې انسان د الله له ثابت کی زمون الله ویلې چې ثابت کوي ځکه فلله الحمد د الله د خوشالۍ خبره هغه الله له منل پکار دی الله چې بکم شي باندې خپکیږي بځغه نه ډډه کېدل لري کېدل عبد الله بن عباس بده شي ویلي
وی کلمه کل شاکرین د ار شکر گزار بنده کلمه هغه حمد دی الحمدلله. ابن قیم فرمای مدارج السالکین وغیرہ کې چې الله تعالی کوم نعمت درکړي دی په مقصد کې مصرف کې چې کوم ځای کې زمونږ الله ستانه غوښته کړي دا کسترګي دی او غوګونه دی او کمال دی او استعداد دی او جبره کزوانی بس ته الله د نعمتونو شکر وکړه. کته ډوډۍ خوري او په دې سرخه باندې وځي لکه شکر او به دغه غوګونه دی غلطي استعمالي او د سترګې غلطي استعمالي او د جبه او د لاس او د بل تبه یاد ساته چې زمونږ د الله ډیر ناشکر انساني د الله په تمنه زور اور دی به د الله بل راګیر کې چې هر وخت راګیر کړي. یو ورځ کې دمر چې آدم علیه السلام پرنجه وکي نو ویل الحمدلله رب العالمین ورته جواب کوي چې رحمک الله الله دې پتا باندې رحم وکي. زمونږ بابا را کلمه استعمال کړي دا چې هغه زمونږ پلار دی زمونږ اصل دی دغه موږ باندې حقوق دي چې دغه به موږ روان شو هغه الحمدلله ویل نو موږ لیول پکار دي. پرنجنه ورسره الحمدلله خل ولي وي یو علماء دا ذکر کړي چې انسان کله پرنجه کې د مخ ډېر ګډوډ شي چې بیرته عادي حالت لاره شنو دا وي الحمدلله چې الله په دې وړاندې حالت دې پرې نه ختم کړي ټول خلکو به زمانه نفرت کوو. یکم انسان چې دغه دماغ ګډوډ هغه چرته پرنجه نه کوي کيم ډېر کم الحمدلله چې کله انسان وي الله زما دماغ برابر کړی دی هم د شي برابر ساته چې ګډوډ نه کوي نو څنګه هغه ویل الحمدلله رب العالمین ورته چې الله دې پتا باندې رحم وکړي. عبد الله بن عباس فرمایي چې کله اولوهیت درجه شي وحدانیت راجم شو د الله د انعامات او شکر راجم شي د درو ورل ویل شي حمد څه مطلب حقدار د بندګۍ الله په دې بندګۍ کې رب العالمین اکی واځي چې څومره انعامات موږ را کړی دي د شکر حقدار د الله دی د درو وړ شنو راجم کول به دي خلک وي حمد فلله الحمد دامنا اے خلق معبود ګور اسمنګ الله دی فلله الحمد دامنا. عبد الله ابن عباس فرمای اکی واځي دی الله ګور اڅ څو سره په هیڅ شي کې شریک نشه فلله الحمد دامنا چې څومره نعمتونه دی الله موږ را کړی دي شکر دی الله لاشتل پکار دي بل چالنا د دې کمال د وجه نشته عادت جامع معنی دی نظر تو نعیم کې تقریبا 50 احادیث محمد رسول الله باندې کې نقل دي ورسره څه فائدې به ان شاء الله بیان شي د جامعیت د لفظ وجه نسمنګ الله د تخصیص د وجه نو ویری فلله الحمد اے خلکو حمدونه شي هغه واجب رب العالمین لا. شیخ الاسلام ابن قیم فرمای د کمال خبره د کمال خوونه د کمال صفاتونه چې کله یو سړی رب العالمین له ثابت کې بس دقه ویل شي حمد څومره د کمال خبره چې هغه څنګه د الله دی څومره د کمال خوونه چې هغه واجب رب العالمین کړي څومره د کمال صفاتونه چې هغه واجب دقه الله کړي دا د حمد معنی کمال ټول الله له ثابت اول دل له وړاندې کوله. اسود بن شریف نه باندې یو صحابي دی رسول الله له ویلي وی اې د الله نبی د جاهلیت په وخت کې چې ما کله شیرونه ویلي په هغه کې مې د الله ډېر توصیف کړی دی ډېر حمدونه مې ویلي دي. رسول الله ورته ویلي وستا رب چې دی يحب الحمد هغه په دې حمد باندې ډېر سخت خوشالي کی دا ډېر کار کړی دی داغه توصیف یو کې به خبره کی مسلم کې روایت رب العالمین چې په کوم شی باندې زیات خوشالي کې ډېر ته محبوب هغه بل هیڅ نه سوا د حمد نه ځکه رسول الله فرمایي تل درې کې څنګه الله په درندې او دا چې کلمه چې د په شبه باندې ظاهري سپک وړه باندې معلومیږي تل درې کې په درندره او د قشن الله له بسړه محترم ګرځي. بعض روایت کې دا راغلي دي که یو سړی الحمدلله د نعمت په مقابل کې وای الله ورته شل نه کوي ورکه خو که چرته د نعمت په مقابل کې ونه ویل او د شی ویل الحمدلله الله به ډیر شي کوي ورکی. قطاده سے فرمای الله د مخلوق شروع هم دې باندې کړی د سورۃ انعام او اختتام به هم دې باندې کړی دی والحمدلله رب العالمین. انسان چې کړه د خبر او چتیږي الحمدلله په هر حالت کې دې ویل پکاره حتی کدي انسان د روح وجه ولنه بیت الخلا چې کله بار وجه الحمدلله چې دې قزرات وغيرها پاکه د دینه شوبه هر حالت کې الحمدلله والحمدلله. یو روایت کې دا راغلي دی څوک چې سل کرت الحمدلله و اذا دشي د لکسل اسنا چې بارکی سړی رب العالمین په دلار کې وقف کی تو سوچ کوا منګو ته شرط چاله 50 روپے نشو ورکوي کور کنټرول بریا سل اسونه دی او هغه به بار کو به مجاهدون لورکا چې هغه الله دشمنان پر اعلان دي کې وسیم لې او تا دل سر کړ الحمدلله ویلې رسول الله فرمایي دومره اجر دی وګټو لکه څنګه چې سل اسونه تک باردار رب العالمین په دلار کې ورکړه او څنګه الله دې قبول کړي. جمعه لرسي الحمدلله د جمعه نوځي الحمدلله ملګرو سره ناس الحمدلله
تر دې پورې کې په ټول مجلس کې چرته یو انسان الحمدلله وایي الله دې ټول مجلس صدا کافي کوي او بعض روایتو کې دا راځي به انسان چې کله الحمدلله وایي رب العالمین ته په دې نعمت کې زیاتواله ورکړي کمیږي نه د نوح علی السلام باندې دا راځي چې وکانه عبدا شکورا نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا رب العالمین شکر گزار بنده و څه کمال پاږي کېو ډیر کمالونه او یو کمال پکې دا چې خوراک او اسکاک به وکي اخر کې به ویل الحمدلله انسان چې کله الحمدلله وایي څنګه الله ورته نعمت زیاتوي حاصل لمن چې دا ډیر اوچت کلمه راځي کدي آیات کې الله ویل فلله الحمد اي خلق رب العالمین لحمد دی قولی حمد به دې ویل چې په دې ژبه باندې بد الله توصیف کوي عملی حمد دا معنی چې د حرکت بکې چې بده کې د الله د انعامات شکر وشي حالی دا معنی د خپل زړه او ژبه د رب العالمین سره تړل عرفي دا معنی او لغوي د کمال صفاتونه الله را ثابتول یو څه فیدی ځان سره یاد ساتي یو پیدا بګی دا چې کله سړی الحمدلله وای نو د ایمان په هغه اوچت مقاماتو کې لوی مقام د حاصل کی اوچت مقاماتو کی دویمه فائدہ علماء دا ذکر کړي انسان چې کله الحمدلله وای دی انسان لازم د الله مینه راګرځي مینه دا موږ تاسو غواړو چې د الله مینه زموږ سره شروع شو کني غواړو چې کله موږ غواړو الحمدلله وای د لوی الله مینه سره ګرځي دا به تاسو خاله راځي قران باندې منځ باندې د الله په ذکر باندې د الله پر رضا باندې د الله د نومونو سره ځان مختکول الله له وخت ورکول دا خپل سره د الله په وړاندې دی قیدونه تړل د رسول الله تابعداري د الله لپاره ورانه او د الله لپاره جوړه قران کریم غمگین आवाज باندې ویل او د خپل نظر پر قران کې بندول هغه کارونه کول چې دغه مخکې يحبو دي امانت او د لوس پابندي او د قشن الحمدلله دا د شي الفاظ دي او د شي کارونه دي چې په دې وخت کې د انسان خپل د لوی الله محبت راګرځي مینا دا تر الله جاریه وا وکړه چې شپې تهجد وکول نو به ویل شي الله تاسو ما دا مشکل حل کړه په اقا محبت باندې چې تاسو ما سره ده عطا سي برته ویل دي شو وایا کومه مینه چې ما تاسو سره ده ویا سيدي کله دې الله سبحانه سره شرط مینه محبت نه وي د الله وزه د شپې په دې وخت کې راوښته ولم نه دا خو چې راوښته کړم او خپل ځان له دې منځبه ودر ولم دلیل په دې خبره شي دې زرور الله سبحانه سره مینه ده نو د الله مینه کته سو وګړي ځان له راجل کې هغه په سم راجل بيږي بالحمد کوم انسان نه چې کوم نعمت ورک د الله په دې الحمد باندې بیرته راوګرځي او چې کوم نعمت الله درکړي والحمدلله دې په یوه مسه د برقرار ساتي نعمت په ځای لکېږي نه دی باندې سره جنت لور داخليږي جنت په ایمان باندې په منځ باندې د فرش په حفاظت باندې د جبه په حفاظت باندې امانت باندې د لوس په پابندۍ د منځ په حفاظت خلکو له خیر ورکول شکل د شي جوړول چې دا سره وګوري سره الله راځي وګورئ د عمر د قران او سنت د چتر لاندې او د خشن پاک دامنی گاونډي خوشاله کوله معاملاتو کې نرمي مصیبت په وخت کې جزې فزنه کوله د نعمت په وخت کې شکر دا کارونه چې کله انسان کوي دي شړي باندې بس موږ د الله د خوانه د جنت په سره کې کتاب جنت لور چې یو پاګه کې د حمد دی او هو سبب لغفران الذنوب اي خلکو که تاسو وګورئ چې رب العالمین موږ له بخنه وي هغه ګوره په حمد باندې کیږي دغه بخنه د پاره چابیره رب العالمین به تاسو خپل ځان له نږدې کې او د اخر چا په سب کې محمود رہی چې په ورځ قیامت الله جنت لاغه داخلي جنت له شکل ور داخل شنو اخري خبره ودا کې الحمدلله رب العالمین ټول شي بدون د کمال الله دې چې موږ داخل کړو د بدن قوت په دې باندې راځي د نعمت زیاتواله په دې باندې راځي دا دومره بهتر دی لکه غلامان چې آزاد کی اسونه چې رب العالمین په دربار کې سړی وقف کی او دا په تقدیر باندې اعتراض نه کول دی او دا محمد رسول الله عزت من صفت دی چې په هر حالت کې باغوي الحمدلله الحمدلله نو څنګه دا جامع لفظ څنګه الله د ذکر کې معنا دی ته بدایي فلله الحمد خاص الله لصفتنا د کمال دی رب السماوات اغلا شرب د اسمانونو دی ورب الارض او د قشا منتظم د اسم کې رب العالمین شاغ رب د ټول مخلوقات دی بس غیرو دغه احکام دا کتاب ځان لوله پای کې ټول تفصیلی مسله ذکر کړی شوی دا وکم عمل منغو چې رب العالمین څنګه په عمل کې اخلاص پیدا کړي دا مهم سوال دی او ډېر توجه وکړ دا امام نشئی روایت را نقل کړي پر روایت د ابي امامه الباهلي یو ورځ د شوی ویلي یا رسول الله کې وسړی jihad کې مقصد به د الله رضا هم دا خبره هم د جسمالک شهرت وشوي دله به اجر وینا او بعد ابن ثابت نشاط پوښتنه کې وې زمونږ کوم بدینت باندې داخله ما توصیف کې دي کې اجر شته وی نشته ابن کثیر د سوره کهف روایت په تشریح کې ډیر احادیث محمد رسول الله راجمه کړي دي رسول الله فرمایي په ورځ قیامت رب العالمین یو ملک له چې دی بنده عمل نامه ګور الله ټول به خیر کارونه دی ټول به الله برباد کړي وزمره پر نه دی کړی
او سلف به دا ویل چې په موږ باندې اخلاص ډېر ګران شری په نسبت سره عمل لا خدا په څه باندې راځي کله چې سړی رب العالمین باندې قوي ایمان لري الله به کې اخلاص پیدا کړي دویم چې کله سړی د قیامت پر ورځ باندې ایمان لري چې الله په وړاندې هغه عمل باندې اخلاصي کوم چې دلته په اخلاص شوی دریم چې موږ د الله د عظمت عقیده سره په ځل کې ولر چې الله ډېر لوی دی که موږ زر جیبي شي زره او د سترګم د شي او به لکه درېبونه او که د ظلم نمبر غټي لکه راشپنغر او تورغر او د توصیف موږ وکړو د الله او د ظلم ختم کوم موږ د الله عظمت ګور نشي خلاصي دي دومره لوی الله موږ لرو څلورم چې کله انسان د خلکو د مدح زم نه متاثر نشي موږ دیغ برباد کړو پلانې سه بزما بارے کې وشرت پلانې مولوی شه شیخ صاحب سنجان الله دی وبکه هغه دا ویلي دومره وای چې دا مولوی شه پلانې دي چې خلک معلوم کې چې لکه دا مولوی شه دی او بس دا غټ غټ القاب سره راولګي موږ لګورو دی القاب لګورو قران کې الله فرمایي فلا تزكوا انفسكم تخپل ځان تزکیه مکوئ قسم په الله چې سلف سره یو پر کتابونه من پویګونه او به د شي القاب موږ نه حفظ په معنا باندې بنه پویګو پلانې سه او پلانې سه فاضل نوجوان او شکل به مثال او فلانه او فلانه او فلانه درې جلد کې د نوم راځي وکیل دا وکیل هغه هو چې مولوی شه پلانې د خلکو مت هوزم د شاله او غرزو استلری کا پنځم حق اسباب استعمال کې چې پاغه عمل قبليږي چې هغه توحید دی سنت دی اخلاص شپږم د عمل ورسره جوړ چل رد نه کی ووم د قران او سنت سره ډیره مینه ساته مطالعه کوو د رب العالمین سره محبت ساته مجاهده کوو کوشش وکړو چې عمل پټ وکي پټ زموږ د الله نه کې دعاګانې غواړو کنه ته دا کارونه چې د کله کې امید لري چې الله ان شاء الله به اخلاص پیدا کړي قران کریم چې ختم شي کوم شی وشي سمنات خو نشته اسی مسله دا چې د رسول الله او د صحابه طریقه داوا چې کله بچا کور جوړ کې یا به دکان یا باغ بل نبی کریم علیه السلام به راوسه د منځو وخت به نمونځ وکړي کې دعا وخت کو دعا په دې طریقه باندې راځم کول او به ځای کې نو دا به مناسب طریقه نه یو مشر عالم او دیندار سره راول چې ارسو کې ستار باندې ګماني اگر استغفر الله شل د دوه رکعات موزو کې به دا دعا ته ول چلای ته به کې برکت وشو بس دې طریقه را په دې طریقه باندې عمل پکار دی هغه وکسه مایګه چې الله سره رحمت خبرې نه کوي ډیر کسان یو پکې اقا عالم دي چې خپل علم باندې عمل نه کوي دوی ماغه سپینګری چې بګیره کې شپینه واغه نه کوي پر دې زنانو په ګوري دریم اقا بادشاہ چې هغه بادشاہ له دروغ وایي څلورم خور کبرجن او پنځمه چې کله انسان د خپل پنځه د خنګورو نه کته ساتي رسول الله فرمایي چې کومي پنځه د خنګورو نه کته الله ورسره جهنم لبوشي او وای تجلجل فی الارض وسم اعلان روان دي مجموع زوید پنځم جل یوسل 25 نمبر صفه هغه کې وروي د رسول الله یو کسول چې د خپل پنځه کته وي دا کس ورته ویل چې صاحب مونږ تم راو ګرځو دا داسې بشمات شو دي انسانانو او داسې مات دي دا کبیره ګناه ده ډیره سخته ګناه ده او څه کسان نورم شه بس صحیح طریقه او نیکه وسیله هغه دار چې وسړی رب العالمین له الله نمونه وسیله کې پیش کی لکه په شامی کې نقل دي عن بشر عن ابي يوسف عن ابي حنيفه رضی الله عنه قال امام سے فرمایي چې کله سړی دعا غواړي د الله نوم پیش کې صحیح ده کې قطن به ګوره دعا صحیح ده دویم خپل عجز الله له پیش کړه الله ډېر محتاج دریم نیک عمل برکت موږ کو الله له وجدا قبل مور وغيرها مریض را تو ورته شهادت نصیب کا څلورم دی مسلمان سره به دعا طلب او کاروبار ته مو جوړاوه چې سیب دعا وکاو سیب دعا وکا سات سیب له چاوره مال دعا غواړي ورته وغوښته بل شړې ورته راغی مالم دعا غواړي الله تعالی قبول نه کوي هغه دې الله قبول نه کوي زه څه ټیکادار نه دي دعاګانو ورته تاسو مسلمانان چرته نه پنځم د دعا په اول کې حمد وایو رسول الله باندې درود ابن قیم په جلال الافهام کې لیکلي دي پر وای د علي شیخ چې کوم انسان دعا غواړي هغه درود او حمد پر رسول الله باندې وای درود پر رسول الله باندې محمد په الله باندې دغه دعا الله باندې نه پریدي او بل رب لفظ استعمال کا سبا ان شاء الله درس کې راځي ترغیب او ترهیب کې راځي او مستدرک حاکم کې عبد الله بن عباس فرمایي چې کوم سره د دعا په اول کې رب ضرب وای الله قبلې اذن رب دې خنو ټول طریقې حرام روزان ته شاطر پکاره بس کوم ځای کې دې فتنه پیدا کیږي شوی برغه نه ځان ساته حتی تر دې پر علماء دا خبره ذکر کړي پر دې سنانه چې ته هغه قرآن بیانې خو لیکن ستو دغه مابین کې حائل اعدام ته حرام دي زکوان دا لیکلي دي او امام زاهبین ته نقل کړي هغه کشران ماشومان چې هغه ګیرې نه لري د دوه زنانو یو حکم دی تر دې پوري هغه دا ویلې وکړه ما سره چرته وې زنانه په کوټه کې پاتې شوې په ځمانه دومره یې ګمنه لکه یو بیګری انسان ځکه دې سره یو شیطان او دا بیګری انسان سره دوا او هغه دام لیکلی شي کوم انسان عمل د قوم لوط کې هغه درې قسم یو دا چې بستر ګورته ګوري دویم دی هغه غاړه اخلي او د قشن لاس سره ملاوي او درې مسره بد اخلاقی کوي اولنی په ګناه کې ګور ډیر سخت په نسبت سره دریم لا عبد الله بن عباس فرمایي چې کوم شړې عمل د قوم لوط کې په هر طریقه کې درې طریقو ولې نه د انسان چې کله مرشي څنګه الله دنه په قبر کې خنجر به جوړي عیسی علیه السلام شړې ولې د قبر کې ور کېدو دا بل سوځول هغه ور شدا به وسوځو الله نه دعا وکړه چې الله ته مره داخله جوړ کې چې دا څوک دی
وې چې کله دغه کړو دغه انسانانو شی وبسره غلط حرکتونه وغیرہ لرل او حتی تر دې یو روایت کې د امر رسول الله صلی الله علیه وسلم درغه کشر الف پکې وې دا ورسته کوي احمد ابن حنبل درس او سړی راتلو دا قصر خپل خوري وې سوې بدل سکی وې نه خورز وې وینن دراوسه ګره صبرانه ولې کراولې بجدا طریقه و ناراضه مال خدا معلومات شو چې دای دې طالب العلم دې مولوی شه خوري دې خو بر دنیا ولا نس معلومات کیږي او ته ګور سپینی جامع والي در رسول الله دین وارثي قران سره درابطه خلک بدر باندې بدګمانه پیدا کی چې او هو داله پلانې شه دا حرکتونه کوي دا پلانې دا کارونه کوي نو سوی بلغه دوی طریقو کې چې بره طریقه باندې راځي سزا ما غلا سخت سزا ده کڅه پنځه کته بده خاص وای بده کې دوه طریقې یو ګرایت ساتي چې کله به تور مثال په منځ باندې ولاړ وي دغه مخ کې اوچتوي کله چې مونږ باندې ودر دي صادر پریوتو او یا د قشن پنځه به ګره مو اوچتوا باج ځوانه مې به بډی شروع رسول الله فرمایي زله دینه من کړم چې به جامع تاسو راځه مکه پرې چې د ټول رب العالمین په سجده باندې پریوش اول نه چودري اول لسان برابر وا که په داخل د جمع کې ته ولاړ پنځه دي کته لاړې صادر کته لاړو به اوچتواله مکوا تور اول خدا خو ډیر سخت ګناه ده سرواله جوړواله دي کې بهتري ده او نفس سپینواله چې دا جایز ده چې مې پاتش لیکن تورواله رسول الله فرمایي چې دا ناروا ده د انسان په جنت وین ګوره بالکل ونه ګوري تاسو ما خطرناک مثلا نارینه یو کسانه مگر د ټینو مخ کې چیرته سپین شو چاپ کې تورواله وکي هغه به جدا خبره ده یا امیر د جبهه یو سړی داخله سو خزنه ورګو دا ګیره تور کړه خو چې کله وکړه به سپینه ساتي د شي بنه کې چې به مې تور سره جاله مال کې ویل دي چې بس دا تور ساده تور وکما سړی هم دغه شان زنانه کول نو اول تور کړه به مې تور یو سبب مواده مسله ده دا کې مرتبه ویل نه اول وخت کې علماء دا لیکلي خو نفس الجواز مسله ذکر کړي سرواله او جړواله د بهتر عمل دي سپینواله جائز تورواله منه دي ناروا کم خلک چې دا و چې دي کوم حدیث هغه صحیح دی چې کوم صحیح دی هغه متصل دي اجل ځان لګيري ځان ته ساتل پکار دي رب العالمین دې موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين